په اسمان کې تورې وریځې خپرې شوې وې او سخت باران پیل شو. یا الله، باران پیل شو. ما غوښتل چې د خپلو ماشومانو لپاره خواړه راوړم. اوس څنګه په دې باران کې بهر لاړه شم؟ هماغه وخت کې د وزې کوچنی بچي منمن هم وویل: مورې، زه ډېر وږی یم، ژر خواړه راوړه. وزې وویلې: خدایه، زه دا معصوم ماشومان څنګه قانع کړم؟ بهر تګ خطرناک دی، خو زه نشم کولی خپل بچي وږي پرېږدم. هغې وویل: ښه ده، زه درته خواړه راوړم، خو تاسو دواړه په کور کې پاتې شئ، بهر مه وځئ. ماشومان: سمه ده مورې. مور وزه د باران په منځ کې ځنګل ته ولاړه. دواړه بچیان یې چنچن او منمن یوازې پاتې شول. دا د هغوی لومړی باران و. چنچن له کړکۍ بهر کتل. دا عجیبه غږ څه دی؟ څوک ژاړي؟ هغه ووېرېدی. منمن وویل: مور به کله راشي، زه وېرېږم. مور وزه په ځنګل کې پاڼې راټولولې، خو باران ډېر سخت شو. هغې وویل: یا الله، هر ځای اوبه دي، زه څنګه کور ته لاړه شم؟ زما ماشومان یوازې دي. هغې د یوې ونې لاندې انتظار کاوه. یو بل حیوان راغی او ویې ویل: ولې دلته یې؟ دا خو خطرناک دی دا حالت ستا لپاره. هغې ورته د یوې وزې کیسه وکړه چې لیوه یې بچي خوړلی و. مور وزه ډېره ووېرېده او ژر روانه شوه. په لاره کې دوه لیوان مخې ته راغلل. او ښکار په خپله راغی. مور وزه زړورتیا یې ښکاره کړې. دې ورته وویل: زه یو عادي وزه نه یم، زما دا ښکارونه چې دي دا زهرجن دي او په زهرو باندې کلک دي، او دا واښه چې ما سره دي دا جادویي دي. لیوان ووېرېدل او وتښتېدل. په کور کې ماشومان وېرېدلي وو. ناڅاپه دروازه خلاصه شوه او مور یې راغله. ماشومانو: زه راغلم. ماشومان خوشحاله شول. سهار دواړه ناروغه شول. تبه او زکام یې درلود. مور او زه یې ډېرې هڅې وکړې خو ښه نه شول. ډاکټر راغی او ویې ویل: حالت یې خراب دی، دوا یې ورکړه. مور یې وزې ډېر ژړل: یا الله، زما ماشومان وژغورې. یو چا ورته وویل چې هلته یوه زړه ونه ده، د هغې لاندې دعا وکړه. مور وزې سخت سفر وکړ او هلته لاړه او ژړا یې وکړه: ای خدایه، زما بچي روغ کړه. باران ودرېد او رڼا ښکاره شوه. کله چې کور ته راغی، ماشومان روغ شوي وو. مور یې موږ ښه یو. مور وزې وژړل او شکر یې وایست: یا الله، ستا ډېر شکر دی.